هند پر پاکستان توغندی توغولی. رسنیو د هند دولت په حواله راپور ورکړی چې د روانې اونۍ په لړ کې دغه هیواد یو توغندی په خطا د پاکستان پر لور توغولی دی. د هند دفاع وزارت په بیانیه کې لیکلي چې دا توغندی د تخنیکي ستونزې له کبله پاکستان لوري ته توغول شوی دی. د دغه وزارت په بیانیه کې راغلي چې توغندی د پاکستان په پنجاب ایالت کې لګېدلی. د هند دفاع وزارت ویلي په داسې حال کې چې دا پیښه د تاسف وړ ده، خو ښه خبره ده چې ځاني زیان نه لري. دغه وزارت یادونه کړې چې هند په جدي توګه دا پیښه څېړي، له همدې کبله یې د پیښې د څېړنې سپارښتنه کړې ده. دغه وزارت ویلي چې دولت د څېړنې عالي محکمې ته د دې پیښې په اړه د پلټنې سپارښتنه کړې. رویټرز خبري اژانس همداراز ویلي چې پاکستان حکومت د جمعې پر ورځ د هند شارز دافیر احضار کړی و چې د خپل هوایي حریم د ناقانونه نقض په اړه ورته اعتراض وکړي. پاکستان هند ته خبرداری ورکړی چې د داسې خطایي پیښو یعنې ناوړه پایلو ته پام وکړي او د ورته سرغړویو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. په همدې حال یو شمېر پاکستاني شنونکو ویلي چې هندوستان خپل توغندي پر پاکستان ازمایي او بیا پلمه کوي چې په غلطي شوی. دوی وایي چې پاکستان تل خپل د هوا او ځمکې د حفاظت خبره کوي، خو کله هندي توغندی پر پاکستان راځي بیا دوی پرې پوهیږي هم نه. قدرمنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.